د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد: پاکستان سره په ګڼو برخو کې ښه همکاري لرو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، د دوی وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامي سره لیدلي او افغانستان او پاکستان یې دوه ښه ګاونډي هیوادونه یاد کړي دي. ښاغلي مجاهد ویلي، دغه دوه هیوادونه ډیر مشترکات لري. همدا ګډې او دوامداره اړیکې د دې لامل شوي چې طالبان د ګاونډیتوب د حس او متقابل احترام پر بنسټ د اقتصادي، تجارتي او نورو ګډو موضوعاتو په برخو کې ورسره همکاري ولري. په مقابل کې د پاکستان سفیر هم پر ګډو همکاریو او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې